د علي وزیر پترو زوی عارف وزیر وسلوال برید شوی، خو حالات یې څنګه ده؟ ژوندی ده که شهید شوی؟ او د پی ټي ایم مشران څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو مخکښ غړي عارف وزیر نن ماښام د واڼه په غوایي خوا سیمه کې وسلوالو کسانو برید کړی. د پی ټي ایم ځینو غړو لکه سینا اجاز او ولی وزیر لومړیو کې ومنله چې عارف وزیر په دغه برید کې شهید شوی، خو تازه معلومات دا دي چې عارف وزیر لا ژوندی دی او په روغتون کې دی. علي وزیر وروسته په دویم پیغام کې وویل چې نوموړی سخت ټپي دی خو شهید شوی نه دی. د غورځنګ یو بل مخکښ غړی محسن داوړ بیا وایي عارف وزیر په برید کوونکو ځوابي ډزې کړې چې برید کوونکي هم ژوبل شوي. د ښاغلي داوړ په خبره د واڼه روغتون له مشر ډاکټر سره خبرې شوې او هغه هم ورته ویلي چې عارف وزیر سخت ټپي شوی دی. محسن داوړ د ډاکټرانو له خولې وایي د عارف وزیر یوه مرمۍ په سر او یوه یې په غاړه کې لګېدلې. د معلوماتو له مخې د دې روغتون ډاکټرانو غوښتي چې عارف وزیر د لوی روغتون ته انتقال شي. عارف وزیر د علي وزیر تره زوی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی دی. نوموړی د حمل د میاشتې په 13مه نیټه پاکستاني پوځ په دې جرم نیولی و چې افغانستان ته د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره تللی او هلته د پاکستان پر ضد څرګندونې کړې وې، خو له څو ورځو زندان تېرولو وروسته بیرته راخوشي شو. نوموړی د پی ټي ایم د راپورته کېدو په لومړنیو ورځو کې هم د پاکستان پوځ لخوا نیول شوی او 14 میاشتې د پاکستان په زندانونو کې تېرې کړې وې. د یادولو ده چې د علي وزیر او د عارف وزیر د کورنۍ 11 غړي تر دې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا روزل شویو ترهګرو وژلي. په هر حال عارف وزیر ته د الله تعالی له درباره د شفا غوښتونکي یو. تاسو د دغه برید په هکله څه نظر لرئ او دا ډول بریدونه د چا کار بولئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.